السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک فالوورز اپشن فالو کړو. څه په درد خوري څه ګټه لري. راځم ګران ملګرو تاسو ته وایم چې څه ګټه لري. ګرانو ملګرو کله چې زموږ فرند 15,000 ملګري زموږ سره په فیسبوک کې پوره شي او بیا نشو کولی چې یو چا سره موږ ملګري شو یا څوک ځان سره ملګري کوو نو بیا فالوورز اپشن فالو کولی شو. فالوورز اپشن د که تاسو نوې آی ډي هم جوړه کړئ یو فرند هم ونه لرئ یعنی یو کس تاسو سره ملګري نه وي نو بیا هم تاسو کولی شئ فالوورز اپشن فالو کړئ او کولی شئ چې 15,000 فرند کې هم فالو کړئ. نو د دې ګټه دا ده ګرانو ملګرو که چیرته ستاسو 15,000 فرند پوره وي او تاسو کولی شئ چې نور کسان ځان سره ملګري کړئ نور کسان فالو کړئ او تاسو هم نور کسان فالو کړئ. که چیرته ستاسو فالوورز اپشن فالو نه وي نو نشئ کولی چې نور ملګرو سره فرند شئ نه فالو کړئ او نه ځان سره ملګري شئ او نه ستاسو معلومات هغوی ته ورځي او نه هغوی د معلومات تاسو ته راځي. نو مهمه ده چې باید فالوورز اپشن فالو کړو. زیاتره ملګري ماته ویلي چې دغه طریقه موږ ته وښیم خو ګرانو ملګرو مخکینی طریقې چې دي مخکینی د فیسبوک سیټینګ او اوس ډېر فرق کوي ځکه فیسبوک څو پیرې اپډیټ شوی. نو راځم تاسو ته نوې طریقه ښیم ګرانو ملګرو چې 2023مه طریقه او ډېر په اسانۍ سره ښه په دقت سره دغه ویډیو وګورئ او مخکې کوئ مکه چېرته مخکې کوئ تاسو به په ویډیو پوه نه شئ او تاسو به فالوورز اپشن غلط فالو کوئ او فالو به نه شي. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم که چېرته ستاسو دغه ویډیو لومړنۍ ویډیو وي زموږ چینل مخکینۍ ویډیوګانې م نه وي کتلي نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ورسیږي او زموږ معلومات څخه برخمن شئ. د ویډیو لایک مه هېروئ. راځئ د فیسبوک په طرف ګران ملګرو تاسو به په لومړی سر کې خپل فیسبوک خلاص کړئ. ګرانو دوستانو کله چې فیسبوک خلاص کړو نو تاسو به څه وکړئ تاسو به خپل آی ډي ته لاړ شئ. ګرانو ملګرو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ستاسو به آی ډي ته راشي. ګران ملګرو په یاد ولرئ کله چې ستاسو آی ډي لاک وي نو ستاسو فالوورز اپشن نه فالو کیږي. نو تاسو به په ذهن کې دا سوال وي چې زیاتره ملګري هم فالوورز اپشن فالوي هم آی ډي لاک وي نو څنګه یې راځم هغه طریقه هم تاسو ته ښیم. نو لومړی راځم ګران ملګرو تاسو ګورئ چې دغه لاک دی لومړی راځم تاسو ته د فالوورز اپشن ښیم په دې درې کرښو کلیک کوو. ګران ملګرو تاسو ته کتلی شي په دې درې کرښو چې کله تاسو کلیک وکړو نو راځو دلته لاندې سیټینګ ته. سیټینګ لومړی به پریوسي دغه سیټینګ ان پریوسي باندې کلیک وکړئ دویم به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دې سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو لږ به ښکته راشئ ګران دوستانو. کله چې ښکته راغلی نو دلته تاسو ته ښکاري د ریل نه ښکته چې فالوورز اینډ پبلیک کنټینټ په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته دغه صفحه داسې ښکاري نو تاسو به څه وکړئ ګران ملګرو تاسو به دا پبلیک ته واړوئ ټول به پبلیک کوئ دغه ټول اپشنونه به تاسو پبلیک ته واړوئ. خو ګرانو ملګرو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره دا پبلیک ګل دی یعنی داسې تد دی نه فالو کېږي. که هر څومره په دې اپشن کلیک وکړو ګورئ ګران ملګرو هر څومره په دې کلیک وکړو نو دا موږ پبلیک ته نه اړوي. دغه نور هم ګورئ تاسو ګورئ چې دا هم موږ سره غیر فعاله دي او پبلیک ته نه اړول کېږي. نو دا به څه کوو ګرانو ملګرو تاسو ګورئ چې دا هم موږ سره غیر فعاله دي دا هم پبلیک ته نه اړول کېږي. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې لومړی به خپل فیسبوک راشي. درې طریقې ګرانو ملګرو تاسو ته ښیم په درې طریقو سره تاسو کولی شئ خپل فیسبوک فالوورز اپشن فالو کړئ. نو تاسو به لومړی سر کې څه وکړئ لومړی به تاسو خپل آی ډي د لاک نه وباسئ. ګران ملګرو په دې درې نقطو به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړو ګران ملګرو تاسو ګورئ چې دلته موږ ته په دې سر ځای کې فقط اکاونټ سټیټس ښیي او موږ ته نور څه نه ښیي. نو تاسو به څه وکړئ کله چې د لاک څخه وځئ دلته د فالوورز اپشن تاسو ته هم ښیي په دې به تاسو کلیک وکړئ ان لاک باندې بیا په دې ان لاک باندې کلیک وکړئ بیا به دغلته لاندې ان لاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ صبر وکړئ تر څو د لاک څخه ووځي. نو دا د لاک څخه ووتو ګران ملګرو دلته موږ ته لیکلي چې یو لاک یور پروفایل ان لاک پروفایل وبخئ نو زموږ پروفایل غیر لاک شو مثلا د لاک څخه ووتو اوکې کوئ. نو په دې درې نقطو بیا کلیک کوو ګران ملګرو تاسو کتلی شئ چې په دې لومړی سر کې موږ سره د فالوور سیټینګ راغی دي ځینې تاسو کولی شئ چې هغه ټول پبلیک ته واړوئ. لومړی طریقه ګران ملګرو او لومړی طریقه هغه وه چې ما تاسو ته وښوده د سیټینګ له لارې دا دوهمه طریقه وبخئ ګران ملګرو دا دوهمه طریقه وه چې تاسو کولی شئ د په دې درې نقطو کلیک وکړئ او دلته فالوور سیټینګ ته لاړ شئ او دلته دا فالوورز ټول پبلیک ته واړوئ. لومړی مې سیټینګ د لارې وښوده دویم د خپل پروفایل د لارې دریم تاسو د پوسټ د لارې ښیم. نو تاسو څه کولی شئ چې تاسو خپل صفحې ته راشئ دلته یو عکس انتخاب کړئ د عکسونو د ځای څخه عکس او ویډیو هر څه انتخابوئ. زه دلته یو عکس انتخابوم د خپل موبایل څخه یو عکس مې انتخاب کوم مثلا ما سره دغه د دې کارتونکي عکس دی. نو تاسو به څه وکئ دا خو ډایرکټ
پوسټ شو ګران ملګرو بخۍ فکر مې نه و نو راځم بل عکس پورته کوم ګران ملګرو په دې دلته کلیک کوئ په دې به تاسو کلیک وکړئ دلته به یو عکس تاسو انتخاب کړئ نو دلته به یو عکس تاسو انتخاب کړئ مثلا ما دغه یو عکس انتخاب کړو نو تاسو به څه وکړئ ګران ملګرو تاسو به په دلته کله چې ستاسو دغه اپشن فالو وي ګران ملګرو ستاسو آی ډي لاک وي نو دلته فرینډ وي او که تاسو آی ډي هم نه وی جوړ کړي نو دلته فرینډ وي دا ځکه پبلک دی چې موږ هلته پبلک ته واړو نو تاسو کولی شئ دلته دا پبلک ته واړوئ دا لومړی سر کې فرینډ کې وي پبلک ته یې واړوئ او دغه لاندې ټیک مارک چې تاسو ته ښکاري دا به تاسو هم کلیک کوئ دا به ټیک مارک کوئ او ډن به یې کوئ نو دا به تاسو سره ډن شي اوس زه دا نه غواړم چې پوسټ کوم تاسو کولی شئ پوسټ هم کوئ نو اوس بیرته راځو دې څخه زموږ کار خلاص شو د دې د لارې هم تاسو کولی شئ درې طریقې شو ګرانو ملګرو اوس هم زموږ آی ډي پروفایل دغه د پروفایل دغه فالوورز فعاله نه دی څنګه کولی شئ چې اوس یې فالو کړو او د لاک څخه مو آی ډي ووتو نو راځم د آی ډي څخه فالو کوم همدې په دې درې نقطو کلیک کوو د پروفایل څخه انلاک کوو که سیټنګ کا دې څخه یو خبره ده نو په دې فالوور سیټنګ باندې کلیک کوو او دا څه کوو ټول پبلک ته اړو ټول پبلک ته درې طریقې مې ګرانو ملګرو تاسو ته خو د ټول پبلک ته واړوئ کله چې ټول پبلک ته واړو او دغه اپشن تاسو هم فالو کوئ دا اپشن څه کار کوي ګرانو ملګرو دا اپشن کله چې ستاسو 15000 فرینډ فالو وي وبخئ 15000 فرینډ تاسو پوره وي 15000 کسان سره ستاسو ملګري پوره وي او تاسو کولی شئ چې چاته کمنټ وکړئ او ستاسو فالوورز اپشن فالو وي نو ستاسو د آی ډي سره خوا کې د فالو اپشن راځي او تاسو کولی شئ نور ملګري تاسو فالو کړي نو دا هم تاسو سره فالو کوي اوس زموږ فالوورز اپشن بالکل په مکمل ډول سره فالو شو ګران ملګرو نو اوس تاسو کولی شئ چې دا ریفرش کړئ او دلته وګورئ ریفرش کړئ خو موږ سره اوس هم پروفایل دلته پروفایل کې موږ سره فالوورز اپشن نه دی راغلی ولې نه دی راغلی ځکه چې دوه طریقې به تاسو نور هم وکړئ یو ځکه چې تاسو ته باید یو څوک ریکویسټ وکړي چې هغه فالو کې راشي زموږ فالو دی خو فالو کې راشي اوس راځو یو آی ډي څخه ریکویسټ کوو ګرانو ملګرو او اوس دغه آی ډي دی ګرانو ملګرو اډ فرینډ باندې کلیک کوو تر څو موږ ته هلته ریکویسټ راشي وګورو راغی موږ ته بالکل تاسو ګورئ چې فرینډ ریکویسټ راغی تاسو ګورئ چې موږ ته کنفرم ولیکل شو اوس څه کوو بیرته خپل آی ډي ته ځو ګران ملګرو ګورو چې اوس فالوورز اپشن راغلی که نه اوس هم نه دی راغلی ولې نه دی راغلی راځم تاسو ته دغه طریقه هم ښایم نو تاسو به راشئ دا ځکه نه دی راغلی چې موږ سره دا دغه شی زموږ فالوورز اپشن دلته ټیک مارک باید ولګول شي تر څو دلته ښکاره شي هغه هیډ دی صحیح ده یعنی غایب دی تاسو به دا اول لومړی سر کې به دا ریفرش کوئ صفحه بیا به ایډیټ ته راشئ ایډیټ پروفایل باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړو لاندې راشئ ګران ملګرو ډیټیلز باندې دلته به ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې ایډیټ باندې کلیک وکړو لاندې راشئ تر ټولو لاندې ګران ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته موږ ته لیکلي چې فالوډ بای 1% صحیح ده یو کس تاسو تر اوسه فالو کړي یاستئ که چیرته دغه ټیک مارک تاسو ولګوئ نو تاسو به پروفایل کې هم تاسو ته ښکاره شي زیاتره ملګري دا هم فالو کوي چې ستاسو آی ډي څوم کال کې جوړ شوی که داسې فالو کوي یا نه فالو کوي خپل خوښ هم ده خو دلته دا ټیک مارک ولګوئ فالو ته او سیو یې کوئ بس تاسو کتلی شئ چې دغلته موږ ته د فالو اپشن راغی اوس په خپل آی ډي کې هم کتلی شو بیرته شاته راځو او دا ریفرش کوو نو تاسو په اسانۍ سره کتلی شئ چې دلته موږ سره د فالو اپشن راغی او زموږ یو کس تر اوسه موږ فالو کړي یو چې هغه څوک تاسو ته ریکویسټ کړی هغه په فالو کې راځي کله چې تاسو ځان سره فرینډ کړئ نو هغه فالو کې نه راځي بیا ګرانو ملګرو ما خو تاسو ویل چې 15000 فرینډ تاسو پوره وي نو دا هغه وخت به درد خوري چې تاسو مثلا نشئ کولی چې ځان سره فرینډ کړئ نو دا فالو کوئ یا تاسو بل څوک فالو کوئ د هغې معلومات تاسو ته راځي ستاسو هغې ته ورځي نو دا هغه وخت به درد خوري خو که چېرته کوم ملګري تاسو ځان سره کنفرم هم نه کوئ هغه په فالو کې راځي نو راځو ګران ملګرو اوس ګورو چې دا موږ ځان سره فرینډ کوو نو دا د فالو څخه وځي کنفرم بس بیرته راځو خپل آی ډي ته اوس دا صفحه تاسو وګورئ اوس هم دلته 1% دی خو که چېرته دا ریفرش کړو وبخئ که چېرته دا ریفرش کړو دا موږ سره ورک کېږي راځو دا خپل پروفایل به داسې لاندې راکش کړئ تر څو ریفرش شي وګورئ ګران ملګرو فالوور زموږ اوس هم فعاله دی هغه موږ سره فرینډ کې شو فالو کې نه راځي کله چې زموږ فرینډ شي نو هغه فالو ته ضرورت نه لري کله چې ستاسو 15000 فرینډ پوره وي نو بیا تاسو سره 400 تاسو دغه کې فرینډ کولی خو نشي هغه فالو کې راځي اوس تاسو هغې معلومات تاسو ته راځي او کله چې دغه شي ستاسو معلومات هم هغې ته ورځي چې تاسو فالو کړئ صحیح او اوس ګرانو ملګرو داسې کوو چې خپل آی ډي لاک کوو او فالوورز اپشن هم ګورو چې غیر فعاله کېږي او که نه نو دا خو موږ ځان سره فرینډ کوو ملګرو دا به څنګه شي دا خو اوس فالو کې نه راځي دا به څنګه شي او فالوورز سیټنګ خو تاسو کتلی شئ چې د موږ فالوورز فعاله دی خو هغه خو موږ ځان سره فرینډ کوو فالوورز کې نه راځي اوس به څه وکړو بېرته به دا انفرینډ کوو ګرانو ملګرو دا به ځان سره انفرینډ کوو سمه ده
کله چې دا ریفرش کوي یو ځل ته ګران ملګرو بیا دلته راشئ انفالو انتخاب کوئ لږ صبر ورته کوو بیا انفرینډ کوي ګران ملګرو دا به انفرینډ کوي انفرینډ شو زموږ سره ګران ملګرو اوس که چېرته بیا ورته ریکویسټ وکړو نو دا موږ سره بیا فالو کې راځي بیا ریکویسټ کوو اډ فرینډ موږ ته ریکویسټ راشي ګران ملګرو بلکې ریکویسټ راغی تاسو ګورئ چې دلته فالوورز هم په خپل اتومات ډول سره بیرته راغی تاسو کتلی شئ چې 1% فالو اوس څنګه کولی شو چې هم پروفایل لاک موږ سره فالوي ما په لومړی سر کې تاسو ویل چې زیاتر به تاسو داسې فکر کوئ چې دا څنګه چې د زیاتر ملګرو هم پروفایل لاک وي هم فالوورز اپشن یې فالوي نو کله چې تاسو فالوورز اپشن په دې طریقو سره فالو کړه نو تاسو به څه وکړئ په دې 3 نقطو باندې به بیرته کلیک وکړئ په دې چې هم کله کلیک وکړو ګرانو ملګرو نو تاسو به بیرته راشئ لاک پروفایل باندې خو ګرانو ملګرو تاسو ګورئ ستاسو دغلته فالو سیټینګ تاسو کتلی شئ اوس کله چې مونږ دغه پروفایل لاک یعنی خپل دغه پروفایل هم ځان سره لاک نو بیا دا فالوورز سیټینګ ورکېږي خو فالو زموږ فالو وي سمه ده اوس راځو دا ځان سره لاک کوو پروفایل لاک باندې کلیک کوو نو لاندې به لیکل شوي چې لاک یور پروفایل کلیک پې کوو صبر کوو چې لاک شي زموږ پروفایل به اوس لاک هم وي فالوورز به هم فالوي نو دلته موږ ته وویل چې یو لاک یور پروفایل یعنی ستاسو پروفایل لاک شو اوکې کوئ تاسو کتلی شئ چې زموږ فالوورز اپشن هم اوس هم فالو دی ریفرش کوم بیا هم درته ښیم ریفرش مې کړه بیا هم زموږ فالو دی نو بیرته راځو دلته درې نقطو ته تاسو کتلی شئ هغه فالوور سیټینګ به اوس نه وي په دې 3 نقطو کلیک کوو فالوور سیټینګ اوس نشته فالو اپشن اوس هم زموږ فالو دی هر څوک چې اوس هم موږ ته ریکویسټ کوي هغه اوس هم د فالو خانه کې راځي که چېرته فرینډ کړو نو هغه د فالو څخه وځي لکه مخکې چې ما تاسو ته وښوده که اوس هم ځان سره دا فرینډ کړو بیرته راشو دلته دا ځان سره فرینډ کړو نو دا د فالو څخه وځي بیرته راځم پروفایل ته تاسو کتلی شئ 1% دلته لیکلی فالوورز خو که دا زه ریفرش کړم دا صفحه داسې ښکته کش کوم را ریفرش شي موږ سره وګورئ هغه فالو اپشن بیرته ورک شو نو فالوورز زموږ اوس هم فعاله دی که بل څوک مونږ ته ریکویسټ وکړي هغه هم فالو کې راځي نو که ستاسو فرینډ پوره هم وي نو هم فالوورز کې حسابېږي که ستاسو 15 فرینډ هم پوره وي نو ګران ملګرو دغه طریقه وه چې ما نن په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې یو څه م ترې اخذ کړی وي یو څه م ترې زده کړی وي نو که چېرته هم دغه ویډیو خوښه شوي دا ویډیو ځان سره لایک کړئ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ علامه باندې کلیک وکړئ یوال انتخاب کړئ تر څو زموږ دغه ټولو ویډیوګانو څخه برخمن شئ او یو څه ترې اخذ وکړئ نو تر نننۍ ویډیو کې زموږ همدومره و نو تر بلې ویډیو درته ښې چارې غواړم د الله په امان